شپې په وخت کې په کور کې جارو مه وهه کنې غریبي به در باندې راسي او دغسې د شپې په وخت کې په انداره کې په شیشه کې مه ګوره کنې مخ به دې تور سي او په کور کې نوکان مه پرې کوه کنې بیمارۍ به در باندې راسي. داسې ډېرې خبرې به تاسې اورېدلې وي. د دې خبرو د اسلام سره یو تعلق نشته. دا ټول د خلکو خبرې دي چې خلکو د خپل ځان څخه جوړ کړي دي چې یو شی وویني ما ورځ به نن ښه نه وي، یو داسې یو چرګ وي چې هغه اواز وکړي د شپې و یاره دغه ښه خبر نه دی. د دې څخه نبي علیه السلام په سختۍ سره موږ منع کړي یو چې تاسې هېڅکله د جهالت دغه رسومات دغه وهمیات دا هېڅکله دې باندې یقین او بروسه مه ساتئ. ګوره د فایدې او د نقصان مالک څوک دی؟ الله دی. د شر او د خیر مالک څوک دی؟ الله دی. هر څه چې کیږي د الله له طرف څخه کیږي او دغه نور شیان چې دی دا موږ ته هېڅ نقصان نسي رسولی. نو موږ تاسې به خالصه عقیده د نفي او د نقصان هغه پر الله باندې لرو چې الله په لاس کې هم شر دی او هم خیر دی.